ګرانو کتونکو اوریدونکو زه یم د بله ډیوه میزبان ډاکټر ربستان مومن د کیمرامین سید خان سره ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. تاریخیرو ته راغلی یم مولانا ساجد صاحب له دلته چې کوم مریضان راځي د کینسر د شوګر د تور زړي د زړ زړي د معدې مریضان په نوم قسم مریض چې راځي نو ځکه چې دی کې الله تعالی په قرآن کې شفا ایښې ده هغې د قرآن په ایتونو باندې دموي او هغه اوبو له دموي شاتو له دموي کلونجیو له دموي او نور روغن بلسان له دموي خپل مرض خپل ایټم دی هغه هغوی په موږ سره په انټرویو کې به راته وایي د خیر اسه نو دغه د راغلي یو راځئ چې موږ لاړ شو دننه موږ سره اوسېږئ چې مریضانو سره ملاو شو د استاد مولانا صاحب سره ملاو شو د هغوی سره انټرویو یې وکړو ستاسو په خدمت کې حاضر کړو د موږ سره اوسئ راځئ چې دننه دلته وو د دې دغه دلته اوسئ دا اپریشن نو اپریشن سره د هیڅ خو دې دم اثر نه ګزاره دې څه شوې ده څه ډېره شوې ده ابل مې تېښ کړی دی نو دلته او دلته معمولي غوندې پاتې دی لکه ما دا خبرې د مخکې نه اوس څنګه یې اوس یې دلته لږ ښه یم ښه یې ګزاره دې شوې ده ډاکټرانو باندې څومره ګرځېدلی او دلته 3 ځله راغلې د هغې نه خو به دا فایده ډېره یې که نه ډېره پیدا ده مطمئن یې او په معده کې سوړه شوې وه او د هغې په هسپتال کې علاج وکړو نو هغه بیا بند شو هغه اپریشن هم وکړو نو اوس راته دا ځای خولی شو نو او نن را روان شو دم کاکا السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر علی زما فقیر محمد اجي نوم دی د کوم ځای نه راغلی یاست باجوړ نه وګی نه کینسر هم دی او شوګر هم دی او بلډ پریشر هم دی 3 کاله مې وشو چې د لاهور نه دغه کوله چې هغې له دم لرالم نو انشاءالله چې د لومړۍ پیرې څه ما ته پته ولګېدله ما ته چې پته ولګېدله بعد یې زوی ته مې وویله چې یاره که خیرې بچیا سر یې را پکې پیدا کړلو ځکه چې مخکې به ښه کور والا د لاسه یا بل چا د لاس نه نیولم چې د دې ځای نه لاړم بیا به په خپله پاڅېدلم بیا په دویمه بیره چې لاړم دی له اودس ماتې له بېدبي ما بې پړس بړن کړی خو هغه به بیا داسې کاوه چې اوس په خپله باندې پاڅم په خپله باندې کښېنم په خپله باندې وځم دا مثال کوم د راسه د لاسه مې ونیسي بیا ما د لاسه مې ونیسئ ځکه خیر یې جوړ یم انشاءالله که خیر چې بالکل مکمل اوسه جوړ یم چې د چا کینسري او د چا شوګري دا خو دې وله لازمي راشي که نوره بیماري هم دا ټوله دموي خو دا د شوګر والا او د کینسر والا او د فالج والا دا زموږ د خلکو ته زما ټول خلکو ته دا پیغام دی چې لاهور ته دې نه ځي عمران هسپتال ته دې نه ځي خو همدې ځای له دې راشي تاسو تقریبا په روپۍ کې 12 سنټې کې صاحب زه په روپۍ کې 14 سنټې کې مزه دا دوانې به پاتې یعنې نشته دی را پکې دومره پاتې انشاءالله ولازي چې سمغاښې نه راغلي دا موله پیره ده خو دومره پته راته ولګېده چې د روغو خلکو دپاره هم راتګ دلته ښه دی د الله پاک طرف ته سړی متوجه کېږي دین ته سړی متوجه کېږي موږ دا محسوسه کړه چې دا یو نیک سړی دی یو ډېر خدای پاک ته نږدې عالم دی نو د روغو خلکو دپاره هم راتګ پکار دی موږ خو دا اوله پیره ده انشاءالله عقیده ده چې خدای پاک به هم د دې ځای نه روغ بیایي د خیر انشاءالله نوم دې څه دی ولي سوپه څه تکلیف دی راته د شوګر تکلیف راته د بلډ پریشر راته او نور دا وجود به داسې دغه کېدو دا ګوډې دا شی به خو کېدل خو انشاءالله چې په ښه والي کې روان یم ډېر څومره تقریبا ښه والی محسوسوئ یاره چې زه خو یم چې د نیم نه خو اوښتی دی او داسې دوه حصې به شوی اختشام کوم ځای نه راغلی ثوابۍ نه څه تکلیف دی درته کینسر دی دلته او زړی هم دی دا دې څوم ځل دی چې راځي لومبی ځل دی چا نه خبر شولو چې دلته مومند جلسه کې داسې یو کار شته دی افغانستان نه راغلي د پکتیا اوسېدونکي دي او دوی ته د کانټراست مسله ده دا ما په شارټکټ کې ویل چې دا غریبانو ته پته نه لري کینسر باندې ټیک ده نو دوی اوس دا دویم ځل چې دا موږ دم نه راولو او ډېر الله پاک کرم دی د دوی نه بغیر الله پاک ډېر غټ کرم دغه کړی دی ډېر بس تاسو دا تګ راتګ جاري وساتئ دا به بدل انشاءالله او دا ټولو عوام ته د ټولو مسلمانانو ته په الله باندې عقیده ساتئ دلته راشئ الله په کلام کې هېڅ کمی نشته موږ په هغه ایمان راوړی دی
نو ان شاء الله زموږ په ایمان موږ ان شاء الله کامیابیږو او پاغینا او زموږ بیماریان ان شاء الله ما ختمه. ستاسو نوم څه دی؟ زما عدنان زید نامه را پیښور سودنی کې ما. دا عدنان زید نوم دی. د خدای مریض ګریډیا نشو د ترجمانی موږ ته دا وکړه. دا د چې کومې خبرې وکړې د بابا مبارک وي افغانستان راغلی دی او د نیم نه زیات ان شاء الله خشوي نور به ان شاء الله راځم او ان شاء الله مرز به خشي. کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجي صاحب موږ دا بچی بیمار وو بیا مې کراچۍ ته وړی دلته په کراچۍ کې علاج نه کېدو. ډاکټرانو ویل چې دا 4% ده د آخري پرسنټ ته رسېدلې ده. بس دا پیپونه پکې دي علاج یې نه کېدو. بیا مې دغه جاله کراچۍ سره واخیستی چا لمبر راکړو د ده لمبر یې راکړو بیا مې ټلیفون ورسره وکړو رالو. اوس موږ دوه وارسې راځو پر ګیټ مې پسې بالا نه راپرېږدي. اوس موږ راځو ګوره شپږ میاشتې بیا د ګیټ خلاص شي 10 میاشتې بعد چې مخیز بند شي د خو شناخته کارت غواړي بیا کیسه غواړي موږ نه راپرېږدي. نو له دې مجبورۍ مې دا کوچنی بچی راوستی ده. دا بچي به دا بادام دا شات دا شیان مې ټول راخیستي دي دا به دموم اتې د علاق برټ ته کېنم که مړ کېدو که پاتېدو علاج بند ده. ډاکټري علاج بند ده. مسله یې څه ده؟ مسله کینسر ده. کینسر ده. دا د بزګر کې ختلې ده. هغه اوبه روانې دي پیپونه دي هغه به اوبه په پیپو ځینې کاږم بس به دا ګزاره ده چې اوبه ډېرې شي بیا ولویږي چې اوبه کمې شي بیا ګزاره کړي. اوس غټه شوې ده جګر او سږي ټول نیولي دي. بس بل علاج یې نشته بیا له دغه پیره څه دم وړمه که دغه علاج وکړو که نه مې ډاکټران وایي چې دا علاج نشته. نن خو دې هر څه واورېدله دواګانې جوړاګانې دې مو واورېدلې څومره مطمئن یې؟ هو بس اوس مې دا عقیده ده چې نه دا خط مازده ده نه دا دغه شته چې زه اوس خط څنګه پر ووایم دا بادام به زه په خپله په ده دموم دا شیان په ده دموم بس دغه دم د بیا زه نشم ورکولی. دا به دې څوک پوهه کړي هلته به دومره څوک یې پڼلی والا سوال به دلته ګوره موږ افغانستان کې یارې خو افغانستان در په دره ده په غرو کې پراته یو بیا به ځې دونه به ځې لکه پېښور هلته به ملا پیدا کوې بیا به ملا ته راځې دا خو په غرو کې پراته دي. حالانکې افغانستان کې دغه کم ده ښارو کې نه یو موږ په بار کې یو. نو د دغې وجې څه مې دا کوچنی بچی راوستی ده دا شیان په دموم بیا دغه دم ورکوم نور دم نشته. بس که بچاو شو که الله را پرېښوی بس به د الله دغه دم د مې کېده صفا ده له ډېره لرې ځایه مې راوستی ده. دا په کراچۍ کې ماته چا پته راکړه زه به پر باډر اوساوختی وم له کراچۍ سره د حکومت له صرف یو مطالبه زموږ هم ده د یو عام شهري په وساطت باندې لکه افغانستان نه چې کوم مریضان راځي د کینسر مریضان یا د ګردو مریضان یا د شوګر مریضان او حکومت دې خو نه راپرېږدي نو چې دوی ورته دغه یاد کړي ساجد مولانا صاحب چې یاره موږ مزله مومن ته ځو او دم له ځو او موږ ته دومره تکلیف دی او ډاکټرانو له اجازت راکړې ده چې یاره ستاسو ښېګړه نه کېږي نو هغوی ته زموږ له طرف نه دا د بله ډیوۍ چې کوم نمایندګان دي زه په خپله میزبان یم دغه راساسویت کیمرامین دی موږ ته دا درخواست کوو چې یاره تاسو دوی سره دغه نرمي وکړئ چې خیر دی داسې یو ګارنټي دې واخلئ چې ته به دومره وخت واپس راځي چې دوی راپرېږدي او د دم له راځي او د ماشومان یې که زنانه یې او که نارینه یې چې دا الله تعالی دوی له شفا ورکړي. علیکم السلام. ستا څه نام دی؟ ما یعقوب. یعقوب څه تکلیف دی درته؟ ما ته 60 مسله ده د خوب کیمرې ته ګوره ښه او دلته چې راځي دا دې څوم ځل دی؟ دا مې دویم ځل دی او ښېګړه دې کېږي؟ او 60 مې لږ دغه شوی زاري والی شوی بریښونه کم کړي دي او دویم ځل دې دم دې راغلی ښه مخکې دې څه لکه څومره مطمئن یې دا دواګانې خو دې په خپله واورېدلې د دې له ښځې او ډوشته یې نه موږ ډاکټرانو پسې ګرځېدلو وو چټي هغه یې خراب کړو ګولۍ دوی مو کار نه کوي نه کوي بس دا ځای راټینګه دلته راځه او د خدای کلام دې پېښ وي او د الله نومونه دې په هغې باندې هر څه دم کوي دا به خوري او انشاءالله الله به شفا درکړي. بالکل. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو خو دلته راغلي وئ د دم کې مې څه واخیستله تاسو مولانا صاحب په باره کې د خلکو ته یو پوزیټیو خبرې وکړئ چې دا خلک کوم پاتې دی چې هغوی به راشي او الله له شفا ورکړي ځکه چې چا وس کېږي چا نه کېږي تاسو په دې باندې خپله رڼا واچوئ. انشاءالله العزیز څنګه چې تاسو ویلي ماشاءالله دلته علما کرام هم راغلي دي ډېر ځای زموږ د دې سیمې د علاقې د باري علما کرام هم راغلي دي. نن زموږ پیر صاحب حزب الله جان حقاني صاحب هم راته خو
وجه وه چې بیمارو که څه وجه وه د هغې د وجې نه پاتې شو. الحمدلله موږ د دې مولوي صاحب ساجد خان مولوي صاحب د دم نه د درخان نه د تعزون نه د درس نه مطمئني دا یو اوچت کار دی، بهترین کار دی، دا یو روحاني علاج دی او موږ خلکو ته هم دغه اپیل کوو چې ماشاءالله چېرته جسماني علاج چېرته د دم درخا علاج کار پرېږدي هلته روحاني علاج خپل کار شروع کوي. نو انشاءالله العزیز چې څوک دلته راځي دلته کم خلک راغلي تاسو ګړولي دي الله پاک د هغوی شفا نصیب کړې ده. زموږ خلکو ته هم دغه اپیل دی چې مولوي صاحب یو پاک سړی دی، پرهیزګاره سړی دی، نیک سړی دی، خالص په د قرآن په آیاتونو باندې په ادعیې معصورو باندې چې کوم دی خل دموي. نو خلکو ته هم زموږ دغه اپیل دی چې راشي او د خپل ځان علاج روحاني علاج دلته وکړي. نو زموږ ټولو خلکو ته دغه اپیل دی. ډېره مننه. ډېره مننه، شکریه. دوی چې لا څومره په زرګونو په سوونو خلک راځي ښېګړې شوي دي، تاسو به زموږ انټرویو سي کوئ دا کومو مریضانو سره چې موږ کړې ده انشاءالله العزیز هغې باره کې به هم دوی خبرې وکړي. هغه مریضان چې کومې خبرې وکړي هغې ته وګورئ او بیا نور خلک هم خبر کوي، شیر کوي دا پروګرامونه د الله د رضا دپاره. موږ هم د الله د رضا دپاره راغلي. مولانا صاحب ته غوږ دو چې دوی څه وایي دا تاسو په خپل زبان باندې واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو زمونږ او ستاسو دا ایمان دی چې قرآن د الله جل شانو کتاب دی او په دې باندې زمونږ ایمان دی کې چې څه دي دا حق او سچ دي او څه الله جل شانو دې کې موږ او تاسو ته ښودلي دي دا ټول حق او سچ دي. نو په دې کې دام دي چې الله وایي ما په دې کتاب کې ستاسو د ظاهري او باطني ټولو بیمارو شفا ایښې، د دنیا او د آخرت د مسلو حل ما ستاسو د کتاب کې دا نوې خبره نه ده. موږ قرآن باندې خلک د مو الله ته شفا ورکوي. دا 1500 کاله مخکې الله په خپله ویلي چې زما کې شفا واده. نو موږ او تاسو چې کوم دی الله جل شانو څومره خلکو ته شفا ورکړې ده، کومو خلکو ته خبر نه وي هغوی چې کوم دی اجتماعي دم له ځان رسوي. یو مهرباني ده وکړئ دا ځان له ځان له انفرادي دمونه مه کوئ، دې کې څه پیدا او اثر نشته. د اجتماعي دم له راځئ انشاءالله دا زموږ 100% د الله د ذات نه امید دی چې ټولو خلکو له به الله داسې مریضان موږ په خپله لیدلي چې هغوی خبرې نه شي کولی، د ژبې نه اینه روانه وه. دقه د الله قرآن هم پرې وردم که هغه دلته اوس هم راغلي دا دي موجود دي، د چراټ والا کسان دي ډېر د ملا باندې چې کوم دی مخ باندې دا پرې کړي شوي او الله له شفا ورکړه. بس موږ دغه مقصد دی موږ چې الله جل شانو ټولو ته شفا ورکړي. خو تاسو به دا یو کار مهرباني کوئ دا زموږ خبره یاد لرئ چې قرآن کې خو الله د شفا وعده کړې، خو ما د خپل قرآن شکرانه 4 میاشتې تبلیغ کې ایښي دي. دا به خامخا لګوئ چې کوم خلک یې نه لګوي هغوی ته به چې کوم دی کو شفا میلاو شم وروسته به بیا غټ تکلیف مصیبت کې اخته کېږي. نو بس دا خو زموږ او تاسو ایمان دی او پخه خبره ده چې الله په دې کې شفا ایښې ده. او زه یې دموم او د ملګرو دا ویډیوګانې مې وکړلې دا دې موږ ولاړې په دې ځای باندې او کوم دی واقع زخمونه او هغه الله ټول را صحیح کړو. الله دې نور هم صحیح کړي. ساجد مولانا صاحب له راغلي وو او دلته ما هغوی سره پروګرام وکړو، مریضانو سره وګړېدلو او مریضان به تاسو په خپله سي کوي چې دا مریضان څومره خراب و مخکې او اوس دا 3م ځل باندې چې راغلي دي یا په 2م ځل باندې راغلي دي اوس څنګه دي. ما نه خلک اکثر تپوس کوي چې موږ له لوکیشن راکړه او موږ له پته راکړه او دا په کوم ځای کې دی. نو پته دا ده چې ضلع مومن تحصیل حلیمزی میا منډۍ ګندهاب تاروخیل د حاجي رنګین او د ارشد اجرا ده. دا دلته پروګرام کوي او دلته په هر پیر باندې موجودي د شوګر والا، کینسر والا، تور زړی والا، د معدې مریض هم کوي چا جوړونه د باندې درد هغه هم کوي. د خدای قرآن دی، د خدای کلام دی او شفا ټوله په دغه کې ده. په دغه باندې کوي هر یو سړی ولا راځي او الله تعالی وسه د هغوی شفا کوي. دغه زموږ پروګرام و. اوس غواړو تاسو نه اجازت. زه یم ډاکټر ربستان مومند د بل اړیوه میزبان د کیمرامین سید خان سره تاروخیل د الله په امان.